لا شريك له ولا نذير له ولا مثيل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن والحديث قدوة وإماما، وبأبي حنيفة مذهبا ومسلكا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. جماعة الإسلام، إذا تمنوا من المسلمين لك څنګه چې دا خبره ستاسو په علم کې ده چې زموږ په دې محله کې مسجد تقوا محفل حسن قرآت انعقاد شوی فآن سلسلة کی انشاءاللہ ولدی قرآن حضرات ایوہ تشریف آوری گئی اور ایوہ جکم دیلو انشاءاللہ ولدی ومختلف لہجانوں کی تلاوت قرآن عظیم شان کی عزتمندوں، اللہ تبارک و تعالی دے قرآن دا حفاظت دماء دا بخبل آبست دا او بمختلف رجال باندې سوچ دا اللہ خوشی نو باغی باندې الله تبارک و تعالی دا غین دا عمل دی او غین د دې حفاظت لپاره مقرر کړ. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزتمند دو معجزات چې هغه په دنیا باندې عیان دي او د قیامت پورې وي. یو معجزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دا ده چې کله د حاجیان صاحبان دي لاړ شي هلته کې حج له او د حج ادایګي کوي نو دي دا جماعات شیطانات چې ورته وي هغه ولي نو ملکونو خلق دې کوم دی نو شیطانات
کمال خبره دا ده چې هغه کاڼي هلته جمع کېږي نه دا اوس نه ده ابتدا یې وکړه یو دا نو دا یو داسې معجزه ده ظاهر باهر ښکاره د نبي علیه السلام معجزه حالانکه هلته که جهیلات جمع کېدې مسلمین به غرونه وولاړ بس الله تبارک وتعالی هغه د کوم ځای وګرځوي کې بس حذف کېږي ختمي او دویم د نبي علیه السلام معجزه هغه د قرآن چې دا زموږ د ایمان او عقیده موږ ساتو چې دا قرآن من وعن دا هغه حروف هغه الفاظ چې کوم الله تبارک وتعالی جبريل امین ته ورکړو او جبريل امین هغه راوړي نبی علیہ السلام ته الله جبريل امین ته بیان کړل بیا نبی علیہ السلام ته بیا موږ ته رفته په یو تسلسل باندې دا رسېدلې ولې د دې په یو حرف کې په یو لفظ کې شک کول دا کفر دی علماء لیکلي چې دا ټول قرآن انکار او د یو لفظ انکار دا یو شرط که یو سړی د ټول قرآن نه انکار وکړي هم کافر دی او که یو سړی د یو لفظ نه انکار وکړي دی کافر نو الله تبارک وتعالی د دې حفاظت زما په خپل اغسته او بیا په دې رجال باندې په دې امت باندې حفاظت کوي څوک د دې الفاظ حفاظت کوي څوک د دې معانی حفاظت کوي ګوره حجاج بن یوسف دا یو صفاک انسان یو ډېر صفاک انسان ډېر صحابه او د شهیدان کړي په امت کې دومره ظالم انسان بل نه لیدل شوی خو دې امت سره دې یو احسان هم کړی دی احسان دا دی چې ګوره موږ عندکمند یو عجب او دا عجب چې دی عین جن میم د دې معنی ده چاړه چې چاړه ځکه حدیث کې زنانو ته عجبه ویل شوی نبی علیہ السلام فرمائے ان هذه العجمه قد سخرت لكم الله دا زنانو الله ستاسو لپاره مسخر کړي ستاسو د کارونه کوي په دې زنانو نو فرکبوها صالحة واتركوها صالحة په خپلې طریقه باندې په دې زنانو باندې په دې غوا میخه سنډا باندې وړي باندې کار کوي په زنانو او په خپلې طریقه دې ساتي دې ته عجبه وایي اوس په دنیا کې د عرب نه علاوه د عجب وایي زمونږ عجمیان من د قرآن او د عربۍ په نسبت باندې مونږ چاړهګانې مونږ نه پوهېږو اوس د حجاج بن یوسف د امت سره دا یو کمال کړی چې په دې حروف باندې دا حروف د قرآن چې دي په دې باندې دا حرکات چې دي نو دا د لګوي حرکات کله چې دا حرکات لګول
نو په سورة کهف کې یو واقعه راځي د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام. خضر علیه السلام جو هغه موسی علیه السلام د هغه وخت کې شاګردي کوله او ته اخره بهرحال دي په یو قوم تېر شو. نو قوم ته وی چې یاره موږ خو مېلمانه یو مسافر یو وږي یو موږ له روټۍ راکړه. نو هغې انکار وکړو یاره موږ روټۍ نشو درکولی. نو قرآن هغه نقشه چې راښکلې ده نو هلته الله ذکر کړي دي فابوا ان یضیفوهما. دې انکار وکړه چې دې دوه کسو له روټۍ ورکړي. نو چې کله دا حرکات لګول نو دوی دا سوچ کړی چې یاره دا خو د قیامته پورې موږ به شرمېږو په دې قوم عمالقه چې موږ به یې شرمېږو چې ګوره هغه بېکاره قوم و چې دوی مېلمستیا نه شو ورکول. حالانکې دا مېلمستیا یو فطري انسان کې الله تعالی دا یو کمالي چې دا مېلمستیا زه خوښوي. بیا خو خصوصا چې مؤمن مسلمان نو دوی به موږ سپکوي. بهرحال دوی وایي چې دا فابوا نه دا با د با د لاندې دا ټکي چې دی دا کټ شي دا به راولګولي شي یو نقطه دې سره بله شي نو فاتوا وشي. نو فابوا مطلب دا دی معنی دا ده چې دوی انکار وکړه د روټۍ نه د خوراک نه انکار وکړه چې موږ نشو ورکولی. نو دا خو سپکه خبره وه. دوی ورته وویل دوی وایي چې دا د دې بانه تاج ونشي چې فاتوا ان یضیفوهما چې دوی په روټۍ باندې راتلل وکړه. معنی دا شوه چې دوی مېلمستیا وکړه. اوس دا کله چې ده ته یې وویل ته دې چې دا خو ډېره د عظیم کتاب دی او د عظیم ذات کتاب دی د لوی ذات ټول قوم ما ته راشي او ما ته یو درخواست وکړې نو بیا به زه دا عمل وکړم. ټول قوم ورته راغی سره د بچو سره د بوډاګانو سره د زنانو او د حکم وکړي د ټولو نه سرونه ووتل او ټول یې قتل. چې زه څوک یم چې په قرآن کې تحریف وکړم. نو عزتمندو الله تبارک وتعالی د دې د الفاظو د دې د حرکاتو سکناتو د دې د معانیو د دې د رموزو د دې د اوقافو د دې د ایجاز د دې د تفسیر د دې د معانی د دې د هر څه حفاظت الله تبارک وتعالی په دې امت کې رجال پیدا کړي او د هغې د داسې په دې امت کې نبی علیہ السلام چې الله مبعوث کړی نو اول مشن د پیغمبر سو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات يتلو عليهم چې دغه تلاوت د قرآن د آیاتونو چې کوم دی نو هغه ورته ښایي د هغې اصلاح وکړي. سم چې الله دا حروف نازل کړي دغه شانې دا اوان هم نازل کړي چې دا حرف د کوم ځای نه باید راځي په کومه طریقه ولې که غلط لفظ ادا شي غلط حرف ادا شي دا سړی پرې ګناهګار. حدیث کې راځي ډېر قاریان ډېر لوستونکي د قرآن ډېر خلک د قرآن ویونکي ای قرآن وایي خو دا قرآن داسې وایي چې دا قرآن په لعنت وایي. دا قرآن په دې طریقه وایي چې دا قرآن په لعنت وایي. نو چې قرآن په لعنت وایي نو بیا دا خو د ده لپاره وبال شو. نو عزتمندو موږ ته پکار دا چې معانیو ته خو ډېر کم خلک کېږي خو دا قرآن خو موږ به دې پنځ وخته مانځه کې وایو که پنځ وخته مانځه کې وایو. د قرآن لوستونکي خو ډېر که فهم سره وي او که بغیر فهم یې ټولې وایي نو څوک پرې پوهېږي په معناو که نه. نو چې موږ د دې الفاظ صحیح نو نن دا حول ولا مجلس په دا موضوع
باندې جوړ شوی چې د قاریان صاحبان حضرات دي برادي او دي تلاوت کوي مختلف لهجاتو کې او مختلف انداز باندې نو چې موږ لري دا وایو چې زما په تلاوت او د تلاوت کې څونه پردادي د الفاظ د کوم ځای نه ادا کوي څنګه ادا کوي الله تبارک وتعالى پر یې خلک د دې ټول حروف او دې البحري او حرف دې المقام د دې وجه امام جزري فرمایي من لم يجود القرآن عاصي څوک چې قرآن په تجوید سره نه وي دی ګناهګار دی ګناه کوي د ګناه عمل کې روان قرآن ټول وایي چې ټول قرآن وایي نو پکار دی چې دا موږ په تجوید سره وایو نو چونکې ما مخکې تاسو سره کړو چې په مدرسه عربیه اسلامیه اکاخر نمبر 2 چې کومه د مدرسه پای کې ټول تجوید القرآن دای چې کوم دی افتتاح د سوال د ضرورت دوره موږ مساجدو کې باندې کوي ملګرو ته بیان کړو دا دوره آیګری کوم دی زنانو شرکت کړو بناتو شرکت کړو او دا رنګي نارینو رنګي بنی طالبانو په شرکت کړو الحمدلله نن دا اختتامی ورو بیا دې ملګرو دا یو خواهش و چې موږ د دې لپاره یو حفل او مجلس تیار چې کم از کم د دې قرآن او حقیقت خو به موږ په دې خلکو باندې ظاهر شي چې دا قرآن موږ لولو څنګه به یې لولو په کومه طریقه باندې به یې لولو نو ګوره پیغمبر اول د قرآن تلاوت صحیح کړی د هغې اصلاح یې کړی ده رسل ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه چې تعلیم به د کتاب ورکوي تعلیم به د سنت ورکوي ويزکیهم او تزکیه النفس ولکه قرآن او سنت کوي په بل څه باندې تزکیه او صفایي د نفس دا په قرآن او سنت سره نو قرآن او سنت سره به تزکیه کوي خو اول به الفاظ د قرآن چې کوم دی راوځي عدت کړو نجم الفاظ د قرآن هم صحیح وایي الفاظ د قرآن هم کم از کم صحیح او دا په هدایت ساته د دې ویل په تجوید سره د قرآن دا فرض عین فرض تجوید سره صحیح حرف خپل مخرج نه ادا کول دا فرض چې موږ صحیح حروف اغاز ذکو القرآن صحیح قرآن ذکو فصحیح طریقہ باندې من تلاوت کو تدیو جنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام شاعر النبي عليه السلام شاعر نبي جهاد روان په سفر د صحابه خپل د سوالې د سره نږدې دا دوی اسمع لنا من هنيهاتك اسمع لنا من هنيهاتك يمونږ خپل اشعار رسول دا اشعار سو عظيم صفات رسول الله ذكره صفات القرآن ذكره القرآن صفات ذكره نعود شروع أودي وفينا رسول الله يتلو كتابه وفينا رسول الله يتلو كتابه جمع كده الله رسول ده وهرمت كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساتره ابھی کله چې سبا وخیږي د سبا بار مانته کې کوم تلاوت کوي او عجیب وته او بلې قرآن سره موږ ته آن الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما
हिदायत हो पर हर इज्जतमंदो फकादारी जिदा से मजालिस के मुल्क शिरकत को औला से मजालिस की हो अव्वल कुरान मुनज़्ज़ब नबी अलैहि सलाम फरमाई चदन तो सिदुना प्रेदम पता सकी मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु कताता सुन्नत वल गुमराह बनशे किताबुल्लाह व सुन्नती यो अल्लाह दा कुरान क्लबुस तो पता नहीं जुंगा अल्लाह कुरान को पैगंबर फरमाई क्लबुस ओ अल्लाह फरमाई किताबन अंज़लनाहु इलैका मुबारक चदा बरकत वाला किताब मा नाज़िल करे तो फकारदारी इज्जतमंदो कि मंग दे कुरान सरा बल मोहब्बत पैदा को और कुरान पर सही तरीका बांधे को तो सही तरीका बांधे उधर रमजान रवान इंशाअल्लाह तो बजाय नहीं जुम्मा मारू खत्म हो गया मादर खत्म हो गया माशल खत्म हो गया तो खत्म दिवशी यो खत्म दिवशी कुछ पर सही तरीका बांधे उसी को रूह को सही अल्फाज को सही है बहरहाल इज्जतमंदो इंशाअल्लाह लजीज बाकायदे सरा तने हवल मजलिस आगाज की पूर्ण तवज्जो सर मिल गई।